دا د 2020 کال د ډسمبر 20 ورځ وه چې یوه 10 متره اوږده کښتۍ له بهاموس ټاپو څخه د فلوریډا په طرف روانه شوه او په دې کښتۍ کې 16 مسافرو سفر درلود. دا چې دې کښتۍ مخکې هم له بهاموس ټاپو څخه فلوریډا ته څو ځله سفر کړی و، له همدې امله ورته نننی سفر خورا عادي و. خو بیا د دې کښتۍ پر مخ تګ سره څه وشول؟ آیا سمندر ډوبه کړه که د زورورو طوفانونو ښکار شوه؟ د دې کښتۍ په اړه ټول خبرونه یوازې دا و چې له بهاموس ټاپو څخه په خوندي ډول رخصت شوې. خو تر دې خبر وروسته یو خبر دا هم و چې دا کښتۍ فلوریډا ته د سفر پر مهال د برمودا پر مثلث تېرېدله. کله چې د امریکا امنیتي ساتونکو ته دا خبر ورسېد نو دوی د پلټلو عملیات پیل کړل چې د سمندر په مختلفو برخو کې پوره 4 ورځې او 4 شپې د پلټنې عملیات وکړل، خو د کښتۍ اړوند یې هیڅ شی ترلاسه نه کړل. آیا تاسو باور کولی شئ چې د ځمکې پر مخ داسې ځای هم شته چې الوتکې او کښتۍ بې له کومې نښې ورکې شي؟ دا ځای د برمودا ټراینګل په نوم یادیږي، یو مرموز او خطرناک مثلث چې د نړۍ تر ټولو لویو رازونو څخه ګڼل کېږي. په ظاهره دا یوازې د سمندر یوه عادي برخه ښکاري، خو حقیقت تر دې ډېر خطرناک دی. په تېرو لسګونو کلونو کې لسګونه الوتکې او کښتۍ دې سیمې ته داخلې شوي، خو هېڅکله بیرته نه دي راګرځېدلې. تر ټولو مشهوره پېښه په 1945 کال کې رامنځته شوه، کله چې د امریکا 5 جنګي الوتکې د تمرین لپاره الوتې وې، خو ناڅاپي له رادار څخه اړیکه پرې شوه او تر نن ورځې پورې هېڅ درک معلوم نه شو. حتی هغه الوتکه چې د دوی د ژغورنې لپاره لېږل شوې وه هغه هم ورکه شوه. نو پوښتنه دا ده چې دلته څه روان دي؟ ځینې خلک باور لري چې دا د سمندر لاندې پټې شوې بلاوې دي، ځینې وایي دا د فضایي مخلوقاتو کار دی او ځینې بیا دا شیطاني مثلث بولي. خو ساینسپوهان څه وایي؟ ساینسپوهان وایي چې دلته ډېر عجیب طبیعي حالات شته، لکه قوي مقناطیسي میدانونه چې د الوتکو وسایل ګډوډوي او ناڅاپه طوفانونه چې په څو دقیقو کې هر څه له منځه وړي. حتی وروستۍ څېړنو ښودلې چې دلته ځانګړي مثلثي وریځې جوړېږي چې تر لاندې خورا زورور بادونه پیدا کېږي چې سرعت یې تر 250 کیلومتره په ساعت پورې رسېږي. دا بادونه دومره قوي وي چې لویې کښتۍ هم ډوبولی شي او لویې الوتکې له کنټروله وباسي. آیا دا یوازې یو طبیعي پدیده ده او که لا هم داسې رازونه شته چې انسان یې نشي منلی؟ دوستانو، د برمودا مثلث په اړه موږ خورا ډېرې کیسې اورېدلي چې د سمندر یوه لویه برخه ده او په اتلانتیک سمندر کې ګڼل کېږي. دا مثلث له فلوریډا څخه تر برمودا ټاپو او بیا له پورټوریکو څخه بیرته فلوریډا باندې ختمیږي. د دې جوړېدونکي مثلث پراخوالی 800,000 کیلومتره مربع کېږي. یعنې دا مثلث له افغانستان او پاکستان څخه هم ډېر لوی دی چې کله ورته د برمودا ټراینګل او کله هم ورته د ډیول ټراینګل یعنې شیطاني مثلث نوم اخیستل کېږي. دا مثلث د خپلو خطرناکو رازونو له امله په ټوله نړۍ کې بدنام دی. دې مثلث ته رسېدونکي الوتکې او کښتۍ له خپل بیس تمځای سره په ناڅاپي ډول اړیکه له لاسه ورکوي او د تل لپاره ورکېږي. تر اوسه پورې د الوتکو او کښتیو لوی تعداد په دې مثلث کې ورک شوي دي، خو تر ننه پورې څېړونکو ته یوازې څو الوتکو او کښتۍ ټوټې د سمندر په تل کې په لاس ورغلي. خو دا ټوټې هم په هغه ځای کې په لاس نه دي ورغلي کوم ځای کې چې د وروستي ځل لپاره د الوتکې او کښتۍ په رادار کې ترسره شوي وي. په داسې حال کې چې د نورو الوتکو او کښتیو او په هغوی کې د ناستو انسانانو په اړه هېڅ درک نه دی معلوم شوی، د سمندر دا برخه ځواکمنې بربوکۍ لري که سمندري بلاوې یا د فضایي مخلوقاتو اثر دی. خو پر دې مثلث کې هرومرو داسې څه شته چې لویې کښتۍ او الوتکې ژوندۍ ورکوي. د دې غیر عادي پیښو اصلي لامل آخر هم ساینسپوهانو ته په لاس ورغی. دا کیسه له 1945 کال څخه پیلېږي چې د امریکا 5 جنګي الوتکې چې د عملیاتو په موخه الوتې وې په دې 5 الوتکو کې ناستو 14 اشخاصو ته دا بیخي د ورځني تمرین په څېر ښکارېده. خو د برمودا مثلث ته په داخلېدو سره د پوځي رادار څخه 15 وړه جنګي الوتکې غیبې شوې. خو دا وخت د دوهمې نړیوالې جګړې د ختمېدو یوازې څو میاشتې تېرې شوې وې. له همدې امله امریکایي پوځ دا شک کاوه چې شاید کوم دښمنانو دا الوتکې راغورځولې وي. د دې الوتکو پلټلو لپاره یوه بله لویه جنګي الوتکه واستول شوه، خو په حیرانتیا سره دا الوتکه هم د برمودا مثلث ته په رسېدو سره له پوځي رادار څخه ورکه شوه. همدارنګه نه د هغو 5 جنګي الوتکو او نه هم د دې لویه پلټونکې الوتکې هېڅ درک معلوم نه شو. دا هغه پیښه وه چې تر دې وروسته ټولې نړۍ برمودا مثلث د یېروونکي خطرناک مثلث په توګه وپېژانده. په 2015 کال کې د الفارون نومې باروړونکې کښتۍ له فلوریډا څخه پورټوریکو ته روانه وه چې د 2015 کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه له رادار څخه غایب شوه. د امریکا امنیتي ادارو د کښتۍ د پلټلو لپاره عملیات پیل کړل او د یوې میاشتې عملیاتو وروسته د سمندر له سطحې څخه 4502 متره لاندې وموندل شو.
د کښتۍ له کپټان سره وروستۍ اړیکه چې نیول شوې وه له هغې داسې معلومېده چې په کښتۍ کې اوبه دننه شوې وې او د الفارو سره وروستۍ اړیکه وه. د 2018 کال د فبرورۍ په 30مه د ترکیې هېواد ترکیش ایرلاینز هوایي شرکت یوه الوتکه د کیوبا ښار څخه هوا نه ته روانه وه. له همدې امله پر برمودا مثلث تېرېدله. ناببره پیلوټ کنټرول ټاور ته خبر ورکړ او ورته یې وویل چې الوتکه په غیر عادي حالت کې ده. له همدې امله الوتکه د هوا نه پر ځای د ډولس پر هوایي ډګر ښکته کړه او د 440 مسافرو ژوند یې وژغوره. دې ته ورته خورا ډېرې پېښې په برمودا مثلث کې رامنځته شوي دي چې د ځینو پېښو ثبوتونه په ویکیپیډیا کې هم موندلی شئ. ځینې بیا داسې پېښې شوي چې هیڅ رپورټ پرې نه دی جوړ شوی او نه یې هم هیڅ کوم ثبوت شته. په 1980 کال کې یو امریکایي تجار د براک په نوم خپله عصري کښتۍ کې د میامي سمندر غاړې ته په چکر ووته، خو د لږ ځنډ وروسته د براک لخوا سمندري څارونکو سره اړیکه ونیول شوه او ورته یې وویل چې زما کښتۍ د یو نامعلوم شي سره په ټکر کې شوه. کله چې سمندري څارونکي هغلته ورسېدل نه هم کښتۍ په لاس ورغله او نه هم د براک نوم او نښان. نو خدای خبر چې براک له څه شي سره ټکر کړی و. له براک سره سمندر ورک کړ. د برمودا مثلث هره نوې پېښه یو ځل بیا د خلکو په ذهنونو کې درنه ویره خپروي او د هر ځل په څېر د پېښې د رازونو د معلومولو لپاره څېړونکي خپلې څېړنې کوي. خو دا ځل څېړونکو ته داسې ثبوتونه په لاس ورغلي وو چې ګمان کېده اوس د دې رازونو معلومول حل شوي وي. د کولراډو پوهنتون د امریکایي ساینسپوهانو یو ټیم له نړیوال فضایي تمځای څخه پر برمودا مثلث خورا ډېرې څېړنې وکړې. له دې څېړنو یې داسې څه وموندل چې شاید تر دې د مخه هېڅ چا نه وي لیدلي. هغوی پر برمودا مثلث داسې وریځې وموندلې چې نه مربع وي او نه هم دایره وي، بلکې دا وریځې مثلثي شکل لري چې 88 کیلومتره اوږدوالی لري. ماهرین وایي چې دا وریځې عامې وریځې نه دي بلکې د ایربم یعنې هوایي بمي وریځې دي. کله چې دا وریځې داسې عجیب شکل غوره کړي د وریځو لاندې د بادونو زورورې څپې الوزي چې سرعت یې په ساعت کې 250 کیلومتره ته رسېږي. د هوایي څپو سرعت دومره زیات وي چې نه الوتکه په اسانۍ سره ترې تېرېدلی شي او نه د همدې هوا له امله جوړېدونکي سمندري څپو څخه لوی کښتۍ. د ساینسپوهانو له نظره پر برمودا مثلث کې د پېښېدونکو د حادثاتو یو لوی لامل همدا وریځې دي.